سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ او جوړ به وئ راته. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو غواړم تاسو ته یو نوی او بالکل معتبره ایر ډراپ معرفي کړم چې دغه ایر ډراپ د نورو ټولو ټلګرامي ایر ډراپونو څخه فرق لري، ځکه دا په بیل بلاک چین کې رامنځته شوی ده او بیل بلاک چین د دې ملاتړ کوي. دغه هم ډیر ښه او قوي ایر ډراپ د ملګرو د شکل څخه که څه هم یو څه ساده ښکاري، خو نور کار د ډیر ښه ده او د لانچ ټایم هم لګېدلی، د ایر ډراپ شرایط هم مخکې له مخکې معلوم کړي، نو واقعا کار هم ډیر شفاف او ډیر ښکلی او قوي ایر ډراپ ده. نو دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته دغه ایر ډراپ کې د کار کولو طریقه او دا چې کله لانچ کیږي دغه ټول معلومات درکړم. راځئ ویډیو راسره په ګډه وګورئ. ملګرو د دې ایر ډراپ دغه ډول لینک ده، ما تاسو ته ډسکرپشن لومړی کومنټ او ټلیګرام چینل کې ایښی. په دا ډول لینک به کلیک کوئ او د دې باټ به سټارټ کوئ، بیا به ایر ډراپ شروع کوئ. ملګرو دا واقعا ډیر ښه او قوي ایر ډراپ ده. په شکل که څه هم ډیر ساده یا د کارتون په شکل ښکاري، خو شکل پسې به موږ نه ګرځو ځکه ایر ډراپونه ټول په دغه ډول شکلو کې دي. خو دغه ایر ډراپ تر ټولو قوي خبره دا ده چې د سویپ بلاک چین له دې څخه ملاتړ کوي او سویپ بلاک چین فعلا ډیر زیات رشد کړی ده، ډیر ښه روان ده. نو دغه ایر ډراپ هم د سویپ په بلاک چین کې لانچ کیږي. نو راځم دغه ایر ډراپ کې د کار کولو طریقه درته ښیم، ویډیو به نه اوږدوم. ملګرو دا لومړی هم صفحه ده، دې کې موږ ملګرو ټوکن به ټولو او د ټوکنو په واسطه به دغه هګۍ لیول آپ کوو. دا چې څومره موږ لیول آپ کوو هغونه موږ ته ګټه ډیره راځي. فعلا ګورئ زه 0 لیول کې دغه ډول یو چینجی هم دی کې ګرځي راګرځي، په دې به هم کلیک کوو، موږ ته ټوکن راکوي. نو دا مې هم کلیک کړ. اوس راځم د ډراپ کار تاسو ته ښیم. دې کې زموږ کار څه ده سبا کوو. ملګرو موږ په هرو 4 ساعتو کې ډراپ راوازو، دغه آپشن به کلیک کوو. صحیح، دغه آپشن به کلیک کوو. دلته د دې اصلي برخې دي. دلته ملګرو یو ډیلی بونس لري چې موږ ته ورځنی بونس راکوي. دغه ډیلی بونس ملګرو هغه څوک ترلاسه کولی شي چې هغه دې کې ویلټ جوړ کړي او ویلټ ته یو اندازه سوی ټوکن ولېږي. مثلا دا ګورئ اوله ورځ اته 100 ټوکن راکوي. چې زه کلیک کوم دلته ماته وایي چې ته ویلټ جوړ کړه. نو په دغه برخه کې موږ کولی شو دې کې ویلټ جوړ کړو او خپل ویلټ ته یو اندازه سوی ټوکن ولېږو. سوی ټوکن چې مو ولېږل بیا موږ کولی شو راشو دا ورځنی چیکن واخلو. نو که څوک غواړي ورځنی چیکن واخلي بیا د دې کې د ویلټ په برخه کې ویلټ جوړ کړي چې هغه هم وروسته درته ښیم او خپل والټ ته د یو اندازه سوی ټوکن له بایننس یا بلې صرافۍ ولېږي، بیا کولی شي له دې برخې هم ټوکن واخلي. خو څنګه چې مې ویل دا اجباري نه ده، زه خپله تقریبا نه اخلم، نو د هر چا خپله خوښه. دومن دلته ملګرو دغه د چکش غوندې نښه ده، زموږ ټول کار هم دی کې ده. دلته ملګرو موږ ته 10 دانې چانس راکوي په هرو 4 ساعتو کې 15 ساعتو شاوخوا کې. موږ به راځو په دې هګۍ به کلیک کوو، دا به ماتوو. دې نه موږ ته ټوکن راکول کېږي، د بیټ په نوم ټوکن لري ملګرو. 10 چانس ورکوي په 100 ساعتو کې. نو زه راځم دا 10 واړې ماتوم، کلیک پې کوو، لاندې بیا نیکسټ آپشن وهو، بیا پې کلیک کوو. زه لاس بل چېرته ولګېد ملګرو، بېرته راځم. دغه باقي نورې به هم ماتې کړو. نو دغه اصلي کار ده ملګرو، همدغه هګۍ ماتول او د دې د ټوکنو ترلاسه کول. نو دغه یو اخیري پاتې دا مې هم ماته کړه، لاندې کلیم وهو، دغه د ټوکن موږ ته راغله. نو څنګه چې ونې هر نیم ساعت کې یو دانه چانس موږ ته ډېرېږي. نو دا د دې دلته یو د بوسټ برخه لري چې له بوسټ برخې کولی شو موږ خپل د مایننګ پاور ډېر کړو. خو دا بوسټ برخه هم ملګرو باید څنګه چې مې ویل ویلټ جوړ کړو. ویلټ کې لږ ذره سوی ټوکن ولرو. دغه دلته ټرانزیکشن غواړي، هغه ټرانزیکشن لپاره باید موږ لږ سوی ټوکن ولرو چې هغه مو وروسته درته یم. یو د لکي سپین برخه ده چې فعلا فعاله نه ده ملګرو، وروسته فعالېږي. نو دې څخه وځم. نو دا و او ملګرو دې کې دغلته زموږ بیلنس ښیي. څنګه چې ګورئ ما سره 9.5 د بیټ ټوکن راغله. کله چې موږ دا ټوکن ټولو ملګرو موږ به راځو دلته به اپګریډ وهو او دغه هګۍ به لیول آپ کوو. د دې لیول چې څونه لوړو موږ ته ګټه ډېره ده. په دې کلیک کوو، کنفرم وهو. دا ګورئ په 200 دانو موږ ته لیول 1 ته دا هګۍ اوړي. نو ګورئ دا به اوس موږ ته لیول د دې اپګریډ شي او ریفرش ورکړم. نو څومره چې تاسو ټوکن ترلاسه کول کوشش کوئ دا هګۍ په لیول آپ کوئ او دا به اوس موږ ته 3 ساعته وروسته لیول آپ شي. نو په دغه ډول دا لیول آپ کېږي ملګرو. نو دغه د وینئ لیول 1 سوله اوس دا هګۍ. نو تاسو هم کوشش کوئ ټوکن جمعوئ او دا هګۍ لیول آپ کوئ. زه راځم مثلا یو بل لیول به هم لوړ کړم، بیا څنګ کې ورسره دا د سپیډ آپشن وهئ، دا د لیول 2 ته مې واړوله. نو په دغه ډول کوشش کوئ تاسو دا هګۍ تر 10م لیوله لږ تر لږه لوړه کړئ، ځکه د دې د ډراپ شرایط 10م لیول ده. ښه نو دا له دې ملګرو نه غواړم دا ویډیو ډېر اوږده شي، راځم په لنډو کې نورې برخې هم تاسو ته ښیم. دا برخه خو مې وښودله، دا د ډراپ برخه د ملګرو. راځم تاسو ته د ډراپ شرایط وایم. ګورئ دی د لانچینګ ټایم چې دا د ډسمبر په میاشت کې ده. ډسمبر په میاشت کې به دا ډراپ لانچ کېږي او د ډراپ لپاره چې کوم شرایط دی ویلي چې دغه شرایط له مخکې دا دی ویلي چې دغه به پوره کوئ موږ تاسو ته بیا ایر ډراپ کې ټوکن درکوو. شرایط یې دي لومړی دی وایي چې سوی ویلټ جوړ کړئ. سوی ویلټ جوړول هم تاسو ته اوس ښیم. دومن دی وایي چې اون چین
مثلا ځان هغه کې مثلا اکټیویټ کړي د غیر ډراپ لپاره، یعنی هغه خپل ویلټ چې جوړ کړي همغه هم بس نه کوي. بل اندی چې وي خپل دغه د لیول سیده لږ تر لږه تاسو لسم لیول ته ورسوئ، چې دا مې هم اوس تاسو ته ویل چې څنګه لیول تاسو لوړ کړئ. بل شرط د دې دا ده چې مثلا بټ په سوشل میډیا کې جوین واوسئ، لکه یوټیوب ټویټر چې دا مهم هم نه ده، دا دوی نه چکوي. بل اندی وي چې خپل ټلګرام سره دغه د سوی آپشن نه خبر کوي. نو دغه د ایر ډراپ د ترلاسه کولو شرایطو چې واقعا دا کار ډیر ښه د مخکې له مخکې دی راځي خپل شرایط وایي. که تاسو فکر وي د وختو کې ایر ډراپونه چې کله لانچ کیږي بیا وایي چې زموږ دا شرایط ده چې څوک یې پوره کوی شي او څوک یې نشي، نو دا کار مې واقعا خوښ شو. ښه دا له دې برخه یو د ټاسک برخه لري ملګرو، څنګه چې نه غواړم ویډیو اوږده شي. ټاسک برخه کې مختلف ټاسکونه دي چې تاسو کولی شئ دا تکمیل کړئ او په بدل کې تاسو ته ټوکن درکړي. دلته درې برخې دي ګورئ، فرند برخه ده او د بیرډ برخه. په دې هر یو کې دا ګورئ مختلف ټاسکونه دي. ټاسکونه باندې به تاسو کلیک کوئ، دا ټاسک مثلا تاسو ته مختلف ټوکن درکوي. اوس دا وایي چې ټویټر د موږ فالو کا 200 ټوکن درکوي. په دې کلیک کوو په ټویټر دلته موږ ته یو کپچا راځي ملګرو، کپچا ورته حل او ټویټر ته موږ بوزي، ټویټر نه بیرته راوځو او دغه 200 ټوکن راکړي. دغه کپچا حل شو. نو څنګه چې ګورئ ټاسک موږ ته په ریفریش کې ده، دا ټاسک اوس کمپلیټ کیږي او موږ ته 200 ټوکن راکړي. نو ګورئ تکمیل شو. نو ټاسکونه په همدې ډول دي، ټول په همدې ډول کیږي. نو دا تاسو بیا په خپله تکمیل کړئ چې زه اوس ویډیو نه غواړم اوږده کړم. یو د پلی آپشن لري چې دا 21م لیول والا لپاره واځيږي او ډېر معلومات نه لرم ځکه فعلا بنده ماته. یو د سټوریج آپشن لري، سټوریج آپشن کې هم خاص څه نشته د ملګرو چې په دې هم ویډیو اوږده کړم. یو د مارکیټ آپشن لري، د دې مارکیټ آپشن کې ځینې څیزونه دي ملګرو دغه چینجیان دي چې موږ کولی شو دا واخلو او د دې په واسطه موږ ته اضافي ګټه راکوي. خو د دې ریټونه ډېر جګ دي، مثلا 2000 بیټ ټوکن، 8000 بیټ ټوکن، یعنی فعلا نه ارزي چې دا موږ واخلو او په اړه ډېر معلومات هم نه لرم ملګرو چې ګټه به یې څه وي. خو که بیا هم چا غوښته واخلي کولی شي له دې ځای څخه یې واخلي، خو لومړی پرې خپل معلومات وکوي. دغه د ایرډراپ ملګرو مکمل کار و. څنګه چې مې درته ویل مهمه خبره دا ده چې تاسو به 15 ساعتو کې راځئ دغه ځای به وهئ او دلته دغه چکش آپشن به وهئ او دا هګۍ به ماتوئ او د بیرټ فری ټوکن واخلئ. اوس دلته راځو یو بله برخه لري په نوم د ویلټ چې موږ کولی شو دې کې یو ویلټ هم ځان ته جوړ کړو. ویلټ هم بالکل ښه ویلټ ده. دلته راځو په کریټ نیو ویلټ کلیک کوو. دلته یو کوډ وهو د ویلټ لپاره، مثلا زه ټول صفرونه وهمه، دا چې مو وهلو دلته کنټینیو باندې کلیک کوو. دې کې موږ ته ویلټ جوړېږي. دغه هم د موږ د ویلټ فری سکي ده، دا به کاپي کوو ځان سره بیا ساتو. دغه د موږ ته ویلټ هم جوړ شو ملګرو. ویلټ هم د سوی له بلاک چین څخه ملاتړ کوي، یعنی دا پروژه د سوی په بلاک چین کې جوړېږي. ویلټ هم ښه ویلټ ده. نو موږ بیا کولی شو ملګرو دې ویلټ ته سوی ټوکن ولیږلو بایننس او دغه د چیکن چې ما تاسو ته وویل بیا موږ کولی شو دغه چیکن هم ترلاسه کړو، روزانه چیکن، دغه چیکن چې مې تاسو ته وویل. نو دغه ویلټ ته چې موږ لږ سوی ټوکن ولیږو دا چیکن ترلاسه کوو، یو مقدار فیس له موږ په دې چیکن کټی ډېر کم، بیا موږ ته دا ټوکن راکوي. نو دغه ملګرو د ایرډراپ مکمل کار واقعا دا ډېر یو قوي ایرډراپ ده. د سوی په بلاک چین خپله د سوی بلاک چین هم له دې څخه ملاتړ اعلان کړی، څنګه چې تاسو تصویر کینئ. نو دا پروژه کیدای شي د نورو پروژو څخه ډېره لویه ګټه ورکړي ځکه بلاک چین مختلف ده او پاور هم ښه ده او د ډسمبر په میاشت لانچ کیږي. نو دغه د دې مکمل د کار طریقه او معلوماتو کوشش کوي د ایرډراپ څخه ګټه واخلئ. دغه زموږ ویډیو وه، هیله ده د خوښې وړ مو ګرځي.